کیږي. چه کسی باعث حضور آمریکایی ها شده برادرم؟ چه کسی باعث حضور آمریکایی ها در افغانستان؟ سیر برای ما بگو. من میگم تو لانه تروریستی تو را به نام لانه تروریستی یاد میکنن در جامعه. میگن لانه تروریستی در داخل افغانستان بر ضد منافع ملی افغانستان. آقای سیاوش هم تروریست تعریف کن لطفا. تروریسم را تعریف کن. تعریف میکنم. تروریست طالبی که انسان میکشه، طالبی که انتحار میکنه. نه نام نگی، نام نگی آقای سیاوش، نام نگی آقای سیاوش، نام نگی، نام نگی. تروریسم را تعریف کن. نه نامش نگی. تروریسم چی معنی؟ تروریسم کسی که انسان میکشه، تروریسم کسی که خانه خدا ویران میکنه، تروریسم که لابیگری میکنه، تروریسم که برای دستای بیرونی کار میکنه. یا یک دقیقه صبر کن، یک دقیقه صبر کن، لکچر نده. ما برای تو گفتم که نام نگی. مبین صاحب ته صبر. ته انسانان نه وژنې. ته د اسره انګریزان ولې د افغان په کور نه باسي؟ د اسره انګریزان د هیواد قاری صاحب زه دنه یوه پوښتنه لرم. یوه قاری صاحب، مسعودی که کابل را با ویرانه تبدیل کرد تروریست خطاب میکنی یا نه؟ مسعودی که کابل را با ویرانه تبدیل کرد تروریسم خطاب میکنی یا نه؟ سانا باشه آمریکایی را بگم میگه طالب نه. آقای سیاوش ما لطفاً ما این رقم با تو بحث نمیکنم. مسعودی که کابل را با ویرانه تبدیل کرد تروریست خطاب میکنی یا نه؟ ودلیده مسعود خائنی که کابل را با ویرانه تبدیل کرد چی خطاب میکنی؟ ته د تروریست په تعریف کې د طالب نوم مزاری که در سر پشتونها میخ کوبی تروریست خطاب میکنی یا نه؟ خوبستان که شما 290 سال چی دست آوردید؟ این وقت آدم انتحار میکنه. بسیار تشکر، بسیار تشکر. تشکر آقای سیاوش. لطفاً مردم بیننده قضاوت کنه. کسانی که در سر باز یک سوال دیگه آقای سیاوش یو پختنه تبل کن قاری صاحب. یک دقیقه صبر کن، ما اجازه نمیتم که اینجا کمپاین کنی. آقای سیاوش گپ مرا گوش کن. آقای سیاوش گپ ما گوش کن. در دهه 90 کسانی که سینه های دخترهای پشتون را بریدن چی خطاب میکنی؟ شما بی شرمانه آمدید در تاک و دیار شمالی الله اکبر. خجالت نمیکشید واوری دیدی بی وجدان بی ضمیره لوچاک لنډغر خبره واوری لنډغره. د دې خبرو په اړه لږه تفسیر بیا وکوي، خو زه صرف دومره وایم چې دغه خلک چې دي دا د افغانستان په تاریخ کې به دا ثبتېږي. دغه د شمال د شر و فساد ځالې دا د شر و فساد ځالې چې دي دوی د امریکایي اشغالګر راوستل د CIA. آقای سیاوش کجا گریختی؟ بیا حقایق بشنو. د CIA افسران راوستل، د هیواد نقشې په لاس ورکړې او دا به تاریخ ته پاتې وي چې امریکایي اشغالګر اول د دوی په خاوره کوز شوي دي، د دوی په کلي کور کې کوز شوي دي، دوی په کلو کورونو کې اشغالګرو ته شپې ورکولې، د CIA جنرالانو ته به یې مېلمستیاوې کولې، د دې په خاطر چې خپل هیوادوال پرې ووژني. نن د بیا لانې تروریستي خبرې کوي. تروریزم چاته وایي؟ ستا نه لوی تروریست بیخي په دنیا کې شته نه. نشته. ته لوی تروریست کابل چا په ګنډواله بدل کړ. دا 19 کاله ګوره، دا 19 کاله تا د دې اشغالګرو په ډالرو خېټه اچولې ده. د دې اشغالګرو نه ډالر هم ته خورې، د دې هیواد جاسوسي هم ته کوې، د خپل هیوادوال په کور نه د اسره انګریزان هم ورنه باسي او په هیواد کې په دولت کې غوښنه برخه هم ستا ده. بدماش هم ته یې. ته د دې اشغالګرو په سر بدماش یې. ته که چېرته ستا په اتل د دې اشغالګرو په سر اتل ده، نجیب کا اتل د دې اشغالګرو په سر اتل ده، مسعود کا اتل د دې اشغالګرو په سر اتل ده. دا اشغالګر د دې خاورې نه وتښتي، بیا د دلته څوک دغه خاینانو ته اتل ووایي. بل قاری صاحب یوه وړه یادونه کوم. طالبان دوی د انګور د تاکونو خبره وکړله. د پښتنو سینې پیغلې چې پرې کېدلې هغه وخت طالبان نه وو. د خلکو په سرو چې میخونه وهل کېده هغه وخت طالبان نه وو. کابل چې په کنډواله بدل سو هغه وخت طالبان نه وو. پل مټک چې دغه د دوی الګو چې تر مسکو او کولابه پورې وتښتېده، دغه خاینان، دغه د غرب روزل شوي پړانګان، دغه د غرب په اوږو راغلي بې ضمیره بې غیرته خلک، دا هغه وخت طالب نه وو.
تاسو به د پښتنو په سرونو باندې پښتون به نه وایم د افغان په سر باندې میخونه ونه وهل. تاسو په کابل کې 2.5 معصوم کابلیان په شهادت نه رسول. تاسو په 9مه لسیزه کې کابل په کنډواله بدل نه که. تاسو نه وایئ چې د افغانستان لونا مزایل کروز مزایل هم د پنجشېر درې ته ویوړه. تاسو نه وایئ چې ټول دفاع وزارت هم چور که د افغانستان یوې ولسوالۍ ته منتقل که. دغه د تاسو الګو دغه خاین دا بې ضمیره دا د فرانسې روزل سوی ګوډاګی چې تاسو خپل الګو ورته خطاب کوئ. کولاب ته همدغه اتلانو درته ونځغلوه. نن چې ته تورست ورته وایه همدغه تورستان کابل د کابل ولس له قتل عام نه خرڅ که له قتل عام نه بچ کړل. د کابل خویندې او میندې له بېعزتۍ نه بچ کړلې. د خلکو عزتونه یې بیرته راوستل. ته راجي کېږې نن هغه ته خپله ولګو وایه د ما اتلان د ما قهرمانان هغه څوک چې ناټو یې په ګونډو کړه هغه ته تورستانو خطاب کې. دا د تروریزم خطاب سو. ته تروریزم تعریف که ماته نوم یې مه اخله چې تروریزم څوک ده. زه پوهېږم تروریست هغه څوک ده چې د بل چا په انګړ ورځي د بل چا په ملک ورځي د بل چا په کور ورځي د بل چا عزت لوټوي. زه خو خپل په دفاع کې له ځان نه دفاع کول زه تروریست شولم. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. ګورئ زه دغه سیاوش ځینې خبرې وکړې چې دا خبرو زه غواړم د ده ته ځواب ورکړم. د تروریزم یا د بین المللي تروریزم تعریف دا ده چې ته کله یو ټولنه باندې په زوره ننوځې د هغه ټولنه نظام او سټرکچر او کور مالداري زمینداري باغداري ټول خرابوي. دا د تروریزم تعریف ده. او بل دا پرته له دنه چې ته په یو موضوع علمیت ولرې یا په یو موضوع فراست ولرې یا په یو موضوع باندې پوه سې بیا کولی سي دا تروریزم مونږ خواته راواړوي. دا تروریزم خو په تا اطلاق کیږي. ته دغه اوسنی 10 کلن او 19 کلن تاریخ ته وګوره چې تا بې غیرت بې دین او بې وجدان د خپل خاورې ولیشت خرڅ که. پرون د دغه خاورې د روسانو سره معامله وکړه. پرون د دغه خاوره د جبل سراج د مایدې په تحت د روسانو باندې د خرڅ که. نن د دغه خاوره په امریکایانو خرڅ که. تاسو وګورئ مطالعه دا پروتوکولي مجاهدین دي. تاسو د کوم ضمیر او د کوم وجدان خواندان یې؟ تاسو ولې دومره بد ضمیر یې؟ شما اجازه بدین که ما صدای خود را هم بلند بکنیم. وقتی که لطفا مبین صاحب اجازه را که چې زه دوی ته د تروریزم بین المللی تعریف وکم چې د تروریزم بین المللی تعریف څه شی ده؟ د تروریزم بین المللی تعریف دا ده چې ته کله د چا په کور او کله چې د چا په انګړ ننوځې پرته له کوم مجازه ته تروریست یې. طالب د دغې خاورې د حیثیت د شرف او د دفاع نه کار اخیستی او دفاع یې کړی. تاسو ما په هغه وخت چې د صاحب پوښتنه کوي لطفا مبین صاحب وروسته چې دا یو پوښتنه کوي بیا اجازه راکړي چې موږ ځواب ورکړو. دا یې ځي خپل سوالونه مطرح کوي دلته توهینوي تحقیروي د دوراني او غلجي مطرح کوي. موږ د علماو نظر ده موږ په افغانستان کې یو اقلیت یو اکثریت لرو. اقلیت هغه ده چې هندو ده، اکثریت مسلمان ده. موږ مسلمان یو. موږ د ژبې تبعیض حرام ګڼو. تاسو د ژبې دپاره د قوم پرستۍ دپاره د سمت پرستۍ دپاره په زرهاو ځل د وطن مو خرڅ کړو. هلته تاسو ولې دا نه وایي؟ نن تاسو زموږ د انټرنیټ باندې 20 ځله دا اټک کړی د انټرنیټ مو قطع کیږي. لطفا زما هیله ده چې کله دوی سوال کوي اول خدای د تروریزم په تعریف نه پیږي، دای د تروریزم په معنا او په مفهوم نه پیږي. دای که چیرې ځان ته رښتیا هم د افغانستان یو وګړی بني او ځان ته افغان وایي دای دې وګوري چې امریکایان د ده د خور او مور سره څه کوي. طالبان د ده د خور او مور او د ده د حیثیت په دفاع کې خپل ځان قربان کړی. ده ته ولې دی نه ګوري؟ مهرباني وکړئ تاسو کله سوال مطرح کوئ یا خبره کوئ. زما انټرنیټ ضعیف ده، زه راغلم بیخي د انټرنیټ مې د باندې د دروازې خواته راوړم چې تاسو سره خبرې وکړم. سیاوش محترم، شما وقتی از تروریسم حرف میزنین سر به یخنتان بکنین که چی جنایاتی هست که شما در سری سرزمین نکردین. این کشور را نه تنها با روس‌ها بار فروختین، به سر آمریکایی ها هم شما این کشور را فروختین.
مهرباني وکړئ بل ورونو ته وخت ورکړئ. زه بیخي وتلی یم دلته په سړک کې نن 40 ځله تاسو موږ په انټرنیټ باندې اټاک کړی. مهرباني وکړه خوستي صاحب. مننه. دلته داسې و چې د ما اول نه ورته فکر و قاري صاحب سره دی په بحث کې و دی وروسته لږ متشدده سو. د سوالونه کوم موږ د مخالف نظر اورو. جناب ډاکټر صاحب ډېر حوصله م ورته وکړله. دی راجګ سو هرې خبرې کې تروریزم د امریکانو تعریف نه کړي چې تروریزم په نوم راغلی و. ته یو لچک یو قمپرسته یو خراسانی راجګیږي د افغان له ادرس نه افغانان په خپلو کې سره اچي. طالب ته د پښتون خطاب کې دا په بدخشان کې دغه پنجشېر برحاله والي د طالبانو لري. ورسه ته کنرې په پنجشېر کې د طالب مخه ونیسه، په بامیانو کې ونیسه، هزاره مجاهدین لري اسلامي امارت. دا ټول غوښتل چې یو قوم ته منسوب کړي. بل طالب هغه څوک ده چې افغانستان له دغه لنډغرو نه خلاص که، له دغه عذاب نه. دوی څه ونه کړل؟ دوی د ټول افغانستان ټانګونه زریدار تیارې ټولې د پنجشېر درې ته نه ویسته. همدغه پاپ صاحب به دا نه ویلې چې من قتل دون مال فهو شهید. هلته یې وړه. بیا کله چې امریکانو ته په مړو سترګو د ډي ډي آر پروژې ته دغه سلاګانې همدغه لنډغرو ور نه کړلې، هلته بیا دا حدیث ولې د دوی مخې ته نه درېده؟ دغه د پاپ سالس مخې ته دا حدیث ولې نه درېده چې من قتل دون ماله؟ ټولې اسلحې ټول د بیت المال لونا او راګان چې د افغانستان سرمایه و همدغه ډي ډي آر ته یې ور نه کړه، ټولې ویلې نه کړه. دغه د پنجشېر درې کې اوس ورسه یو کالتوس نه پاتې کېږي. په مړو سترګو همدغه د پروتوکولي مجاهدینو چې له مسکو نه به روسان راتله پروتوکولي په سالنګ باندې، دلته به پښتون میشتو سیمو کې هلته ورسره جنګ کېده. همدغه پروتوکولیانو رانوسته. همدغه پروتوکولیانو د مجاهد په نوم نن اعزاز اخلي. مجاهدین له شانه نه ویستل. د مسعود کارنامې موږ ته نه دي معلوم چې ته ما ته وایي دانه ته بشوی. ما به خاطر نام گرفتن یک سگ فاشیست دانه خود بشویم و تو به قهرمانای ما توهین میکنی، به کسانی توهین میکنی که امپراتوری امریکا را سرنگون ساخت، به کسانی توهین میکنی که افغانستان را از تجزیه خلاص کرد، به کسانی توهین میکنی که کابل را از بدبختی های مجاهدین خلاص کرد. به نام مجاهد کل افغانستان در بدر کردن. امروز یک فاشیست برای ما میگی نامش به وضو بگی. مبین صاحب تا ته ما یو ویډیو ولېږله په واتس اپ کې، هغه ویډیو ته دلته پلی کا. پلماتاکا کی پشت خود ویران کرد، سالنگ جبل سراج کی پشت خود ویران کرد، تا مسکو تا کولاب همه پلها را کی پران. افغانستان از نعمت برق کی محروم ساخت، لینهای برق را کی دزدی کرد، قصر دارلمان کی به ویرانه بدل کرد، ارگ دارالخلافه افغانستان کی به کنډواله تبدیل ساخت. این بدبختی های شما بود که طالب زایده شد، طالب به وجود آمد. این ظلم و وحشت شما بود که به طالب ملت افغانستان لبیک گفت. این جفای شما بود به نام قوم و به نام مذهب که طالب زایده شد. طالب افغانستان را در ضرب 2 سال تا کلاه شما لندغرها را دوان. شما به کدام چشم سر طالب تخت و تاج میکنن؟ طالبی که عزت مردم افغانستان را دوباره آورد، طالبی که از ترس شما وحشی ها، از ترس شما قوم پرستا مردم جوانای دختر جوان کابل از مکریان ها خودکشی نکردن، از 10 منزل خود را به زمین ناختن. شما از کدام جهاد گپ میزنین؟ از کدام مقاومت گپ میزنین؟ از کدام الگو یاد میکنین؟ الگویی که در دره پنجشېر محاصره شده بود، الگویی که در تاجیکستان برایش قصر عیار شده بود، در کولاب. شما جاسوسای هندوستان، جاسوس یک سگ تعلیم یافته فرانسه ما مسعود خطاب میکنم. لطفاً به رهبرای ما توهین نکنن، به قهرمانای توهین نکنن که مشتر دهن یک امریکا کوبیدن. با کسانی توهین نکنن که در دهن امریکا دندانایش شمار کرد. ما میفهمیم طالب به وطن ما افتخارات را آورده، طالب به این مملکت جور دیده، به این مملکتی که از دست شما توته توته شده بود. صرف در شهر کابل 15 حکومت میکردین. شما افغانستان به کدام طرف می بردین اگه طالب نمی آمد؟
اگر وجود طالب در افغانستان نمی بود امروز افغانستانی که تحت بیرق واحد زندگی میکند امکان داشت؟ شما بودین که تانک‌های افغانستان را اره کردین در کابل، در نرخ کابل فروختین. شما بودین که 600 بال طیاره افغانستان را به کابل مبدل ساختین. شما بودین که عزت مردم افغانستان تار تار کردین. امروز میاین گپ از تروریسم میزنی. تروریست کسانی هستند، تروریست کسانی هستند که کابل را به کندواله بدل کرد. تروریست کسانی هستند که 65,000 کابلی بیگناه را به شهادت رساندن. طالب یک نعمت است برای مردم افغانستان. طالب یک واقعیت و حقیقت است. ای را بشنوین. او لنډغر امپراتور مسعود چی شد؟ اما امپراتور مزار شما با دموکراسی سر خم نکرد؟ امروز کجاست امپراتور مزار؟ شما کدام گپ میزنین؟ بس دا یوه خبره در تپاتی ده نیمنم. نور خو غرق و پارک هستی. خدایم تباه و برباد که دی وطن